وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې موږ چې چېرته اوسېږو هلته 8 رکعاته تراویح کوي او وتر کوي، خو په 2 سلامونو سره 2 رکعاته یو ځل وکړي، بیا سلام پکې وړی، یو رکعت بیا کوي. دی سوال دا کوي چې چونکې موږ په مخکې صفونو کې ولاړ یو او بیا راوتی هم نه شو، نو دا وتر دوی سره وکړو که نه؟ د یاد لرئ دا مسله فتاوا حقانیه هم لیکلې ده، کتاب النوازل هم لیکلی، د فقه نورو کتابونو هم لیکلی، بحر الرائق هم لیکلی ده په 2م جلد کې صفحه 9 کې. خلاصه د جواب دا ده که چېرته ممکنه وي تاسو ته چې وتر ځان له وکئ نو ځان له وتر وکئ. البته که چېرته امکان د راوتو نه وي مخکې صفونو کې او تاسو او د دې نه یو فتنه او فساد هم جوړیږي، نو د داسې امام پسې چې شافعي المسلک وي هغه 2 رکعاته د وتر یو ځای کې بیا فورا ورپسې بل یو رکعت کوي، نو د هغې سره تاسو اقتدا کولی شئ. متأخرین فقها دې ته جایز وایي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې یو کس بل ته ګاډی او موټر واخلي او ډریور ته یې ورکړي او ډریور ته ووایي چې دا چلوه، او د دې ګټه او تاوان دا په شریکه باندې، یعنی چې څومره ګټه کې د هغه به هم په شریکه وي او چې څومره تاوان وي نو هغه به هم په شریکه وي. سوال دی دا کوي چې دغه معامله او شرکت دا درست دی او که نه؟ دا یاد لرئ دې معاملې ته اجاره فاسده وایي. دا اجاره ده خو اجاره فاسده. ډریور ته ګاډی ورکړی شوی دی په اجرت باندې، خو چونکې په دې کې 2 فساده دي. یو دا چې د دغې ډریور اجرت دا متعین او معلوم نه دی، مخکې څومره ګټه کیږي، څومره نفع کیږي، څومره منافع راځي، د هغې معلومات نشته دی. او د اجیر اجرت په کار ده شرعاً چې متعین او معلوم وي. یو نقصان پکې دا دی چې په دغه اجاره کې د ډریور اجرت او نفع نه ده معلومه چې اوبه شي او که نه. دویم نقصان دا دی چې تاوان په ډریور باندې لازمي کړی شوی دی چې که تاوان وي هم نو په نیمه باندې به وي، او دا شرط هم فاسد دی. نو د اجارې د اصولو په اساس باندې دغه اجاره فاسده ده، شرعاً درسته نه ده، جایز نه ده. البته بعضې علما کرام فرمایي چې کله یوه اجاره وي اجاره فاسده هم وي، خو په یو عرف کې تعامل وي په هغې باندې، داسې تعامل وي چې د هغې نه نزاع نه جوړیږي، مفضي الی النزاع نه جوړیږي. هغوی پکې د جواز گنجایش ویستی دی. هغوی وایي که داسې معامله وشي چې په یو عرف کې عام رواج او تعامل پې وي، اگر چې فاسده هم دی خو چونکې مفضي الی النزاع نه ګرځي، نو دوی کولی شي داسې معامله دوی کولی شي. په دواړه صورتونه هم درته بیان کړه چې عام اصول د اجارې دا دي چې چونکې فاسده ده داسې معامله کول نه یې پکار، خو د تعامل د وجې نه بعضې علما وایي چې دا مفضي الی النزاع نه ده، نو که چا وکړه نو کولی شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې زما د والدې فدیه ورکول دي، د هغې د روژو فدیه ورکوم، خو سوال دی دا کوي چې ما یو کس ته 3000 روپۍ قرضه ورکړې وه، نو آیا هغه 3000 روپۍ چې کوم کس ته ما ورکړي هغه زه د والدې په فدیه کې شمارلی شم او که نه؟ دا یاد لرئ شرعي مسله دا ده که چېرته یو زنانه وي او یا نارینه وي هغې روژې خوړلې وي د بیمارۍ د وجې نه یا د مرض د وجې نه، نو د هغې روژو بیا قضا راوړل دي، قضا به راوړي، فدیه نشته دی. فدیه صرف د هغې بوډا او د هغې بوډۍ دپاره چې هغه عمر رسیده وي او د هغوی زندگی په خوراک او په څښاک باندې وي، نو د هغې دپاره د شریعت حکم دا دی چونکې دوی روژې نشي نیولی ځکه عمرونه یې زیات دي، نو د هغې روژو به بیا فدیه ورکوي. خلاصه د جواب دا چې فدیه ورکول دا په رمضان کې وي، په روژه کې وي، د روژې نه مخکې فدیه ورکول دا جایز نه دي. څوک هم چې فدیه ورکوي یو د فدیه ورکولو په وخت کې به دا فدیه فقیر او مسکین ته ورکوي، دویم نیت به دا فدیه کوي چې دا د فدیې په نیت باندې زه ورکوم، او دریم دا چې د رمضان نه مخکې نه صحیح کیږي، چونکې تاسو چې کومې پیسې هغې کس ته ورکړي نو دا مو په قرض کې ورکړي دي، د فدیې په نیت باندې نه. دویم دا چې د رمضان نه به مخکې ورکړي وي، چې د رمضان نه مخکې ورکړی شوي وي نو هغه تاسو په فدیه کې نشئ حسابولی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي که یو کس لمونځ کوي او په لمانځه کې قل هو الله احد په ځای باندې قل هو الله صمد وي، قل هو الله الصمد، د ده لمونځ وشو او که نه که لمونځ فاسد وي نو واجب الاعاده دی او که نه. دا یاد لرئ دا مسله شامی هم لیکلې ده په 2م جلد کې صفحه 396 کې، او دا مسله فتاوا هندیه هم لیکلې ده په 2 جلد کې صفحه 80 کې. خلاصة الفتاوا هم دا مسله لیکلې ده. خلاصه د جواب دا ده چې که چېرته یو کس قرأت کوي په لمانځه کې یوه کلمه ترې زیاته وویل شي، په دې کلمې زیاتېدو سره تغییر د معنا را نشي، معنا ورسره بدله نشي، نو په دې لمونځ نه فاسدېږي. دغه شان که چېرته یوه کلمه زیاته کي یا یوه کلمه ناقصه کي کمه ووایي یا یو حرف کم ووایي او په دې کموالي سره تغییر د معنا نه راتلو نو په دې سره لمونځ نه فاسدېږي. نو خلاصه د جواب دا شوه چې څوک هم لمانځه له ولاړي او تلاوت کوي نو که یوه کلمه ترې پاتې شي یا یوه کلمه ترې زیاته وویل شي یا ترې کمه وویل شي یا یو حرف ترې کم وویل شي خو چې تغییر د معنا ورسره نه لازمیږي، معنا ورسره نه فاسدې ده، نو په دې لمونځ نه فاسدېږي. قل هو الله الصمد سره معنا نه فاسدېږي، ځکه معنا یې همدا ده ورته ووایه محمده چې هغه الله بے نیازه دی، بے احتیاجه دی، چاته احتیاج نشته. اگر چې په منځ کې الله احد ته پاتې شو خو معنا نه ده فاسده. البته که د قل په ځای باندې کل ووایي نو بیا معنا ورسره فاسدېږي، ځکه قل معنا ده ووایه محمده او د کل معنا ده اخره محمده، نو بیا فساد د معنا لازمیږي، بیا دا لمونځ راګرځول پکار دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي که یو کس لمونځ کوي او په لمانځه کې قل هو الله احد په ځای باندې قل هو الله صمد وي، قل هو الله الصمد، د ده لمونځ وشو او که نه که لمونځ فاسد وي نو واجب الاعاده دی او که نه. دا یاد لرئ دا مسله شامی هم لیکلې ده په 2م جلد کې صفحه 396 کې، او دا مسله فتاوا هندیه هم لیکلې ده په 2 جلد کې صفحه 80 کې. خلاصة الفتاوا هم دا مسله لیکلې ده. خلاصه د جواب دا ده چې که چېرته یو کس قرأت کوي په لمانځه کې یوه کلمه ترې زیاته وویل شي، په دې کلمې زیاتېدو سره تغییر د معنا را نشي، معنا ورسره بدله نشي، نو په دې لمونځ نه فاسدېږي. دغه شان که چېرته یوه کلمه زیاته کي یا یوه کلمه ناقصه کي کمه ووایي یا یو حرف کم ووایي او په دې کموالي سره تغییر د معنا نه راتلو نو په دې سره لمونځ نه فاسدېږي. نو خلاصه د جواب دا شوه چې څوک هم لمانځه له ولاړي او تلاوت کوي نو که یوه کلمه ترې پاتې شي یا یوه کلمه ترې زیاته وویل شي یا ترې کمه وویل شي یا یو حرف ترې کم وویل شي خو چې تغییر د معنا ورسره نه لازمیږي، معنا ورسره نه فاسدې ده، نو په دې لمونځ نه فاسدېږي. قل هو الله الصمد سره معنا نه فاسدېږي، ځکه معنا یې همدا ده ورته ووایه محمده چې هغه الله بے نیازه دی، بے احتیاجه دی، چاته احتیاج نشته. اگر چې په منځ کې الله احد ته پاتې شو خو معنا نه ده فاسده. البته که د قل په ځای باندې کل ووایي نو بیا معنا ورسره فاسدېږي، ځکه قل معنا ده ووایه محمده او د کل معنا ده اخره محمده، نو بیا فساد د معنا لازمیږي، بیا دا لمونځ راګرځول پکار دي.